تر شا داسې کور نشته په دا ګرد پرواړه کې چې ما په ګوداره کې اوبه نه دي څښلې. دی سره د کڅوړو قسم درته کوم ماته زړه راځي پر دا موجوده حالات. ګوره نن هم راوتم زما لمسي ولې خلکې راوړه ته منې که نه منې تر لاس واره ما ډېر تر باڼ ټوپ کړي دي. تر باڼ به مې ټوپ کړي دوی به اخیستی په خدای که نن را سره زموږ د کلي ډېر محترم ملک جلال الدین اکا را سره دی. د جلال الدین اکا څخه د خپل کلي د علاقې چې د دوی ټیم و په دوی په ټیم کښې به څه مخلاګانې کېدې کښېنستا به څه وه څه قسمه رواجونه وو د جلال الدین اکا نظر شریکوو. اول خو کلتور ټي وي ته په راتلو هرکلی به یې درته. ستاسو ډېره مننه جلیله. الله هم کور آباد کړه چې موږ ته هم دا موقع راکړه. صحیح خبر دی د دې مجلس ضروري دی. ضروري په ځکه دی چې ته موجوده حالات ته ګورې اوس او مخکې حالات په تاسو ته معلوم نه دي. دا موجوده حالات ګورې ځکه سم درته کوم ماته زړه راځي پر دا موجوده حالات چې زه دا اول خپل کور وینم بیا د بل خصوصي زما کومه کهاني ده دغه بل هم دغه ده ځکه چې حالات دغه شی دي. اوس مخکې چې کوم زموږ مخلاګانې وي مخکې چې کوم زموږ ټیم دا موجوده ټیم چې اوس کوم روان دی اوس ټیم چې روان دی دا د زرغونو ټیم موږ باله په دې کې به زرغونو بیا په زرغونه کې داسې وي چې ځینو خلکو به زرغونه نسو کې شای ځینو به کې شای بیا به هم کودې اچولې نه چې څوک شای هغه به په کودو کې پانډه وکړه زه لږ ګټل به یوه کوده به هلته پرته وه بله بېله دا ځای ورته څه کولی چې پر هغه باندې به وشمتله هغه به ستا چې به توره د سوستا به وه کوداوینې وبه د ګټله. دا ټیم به له دا شروع بیتې په وام کې هم بیتې وي په کور کې هم بیتې وي په ډګر هم بیتې وي. اوس خلکي دي د بوتلو خلکي زه له کوره نن هم راوتم زما لمسي ولې خلکي راوړه دوسه یعنې هغه کلچر هغه دود هغه دستور هغه ګډ ختم سو چې کوم د خوښیو زموږ رواجو د خوښیو زموږ دا رواجو چې په کلي کې به اعلان وسو چې د جلیل د جلال الدین خوشحال دی لرګي به راوړه کاږي بیا به ښځو هم لرګي راوړه نیرانو به هم لرګي راوړه که به ساده هم وي بغیر بې ډوله هم لرګي به او که به د ډوله بیا خو به ولرګي بیا به هم اوښان به ورته بیا به هم لرګي راوړه بیا به لرګي جمع خوشحال به لسمه ورځ خو د 10 ورځې به شروع دا خوشحال دا ورتګ و دا راتګ به غویونه به ما پوول د سیفلا خان خوشحال غویونه هم 3 ورځې پوول موږ بل د خوښۍ غویونه دي چې وایه نه وهې چې هغه نه کوي نه هغه هرڅ ختم شو. بډۍ ختمې سوې بډۍ به ویستلې خو د بډۍ موسم په دوبي کې بډۍ وي په ژمي کې بیتې وي. د بیتو پر موسم بډۍ چا نه په کارولې ډولي به م ډک کړو رنګونه به م ورکړي پرتې به وي وینې چرژې به وي او د دغه په ټیم کې بیا نه استعمالولې نه په هر ټیم کې دا استعمالولې نه په دغه ټیم کې دا استعمال په دې کې به مکس نه راتله لکه اوس اخترشاه هم دغه ټیم دی لکه د بیتو په موسم کې چا بډۍ نه په کارولې د بډۍ په موسم کې چا بیتې نه په کارولې. بیا زه حقیقت ورته وایم کله کله له داسې سړي سره لکه اختر مینده کمه یا بل څوک داسې مینده کمه زه غږېږم زه ځان داسې لیونی غوندې راته ښکارېږي چې دا هلکانو ته غږېږم چې ته څه له ورته غږېږې او دوی څه شي راته وایي. بلکل اوس حالات چې زه که زما اول قسم درته وکړه چې ته د قسم ضرورت زما نه و چې ما ته پر دې موجوده حالات باندې زړه نه راځي چې زه کله دا کلي ته په نري راکښېږم دا هغه کلی چې موږ به په نري راکښېوتلو هغه ژوند به و پکښې هغه نارې به وي پکښې هغه خوند به پکښې هغه د پنجونو پانګوګانې به وي په کیکرو باندې په پکلو باندې په ګوډلو کې هغه نارې هغه بدلې هغه شپه ورځ هغه الدو دا د میرعلم خان د ټول پکلو اختر ته به یاد وي داسې هم وارو ګلی هم و پکښې ته منې که نه منې تر لاس واره ما ډېر تر باڼ ټوپ کړي تر باڼ به مې ټوپ کړ دوی به اخیستی په خدای قسم دا ویلي وي چې څه کې دا اوس زه قسم درته کوم چې له کوره سره د دغسې سړی تر سوم بایڅله تر سوی دي په کورو کې نه ناستې په کورو کې به ولیاړه په کورو کې به د ښې ورځې په سهار باندې چې به اوس هم زه هغه ماحول رایادوم هغه غوړي رایادوم هغه وخت رایادوم زه قسم درته کوم چې په زما مور ته به زما پلار بلې هله پښتو جانې راځي کسان هغه ټپرې مپرې به هغه به یې واچول را به له د هلته به کښېنسته ګوله به یې وخوړله بیا به د بل کور له بیا د ونې چې کم خلک په لګاډ وو هغه خلک داسې نه چې موږ له راتله موږ اختر شو چې په لګاډ به وو هغه خلک د لواړې چې کوم لواړې خبره وه پکښې
په خوشانو کې لواړی داسې خوشای نو چې لواړی به نه او داسې لواړی نو چې بل سچ غړیو ډاک نو داسې لواړی نو داسې خوشای نو چې لواړی نو داسې لواړی نو چې لسچ به ډاک نو و دې ته خوشي ویل مراوز دا کم خوشای دی د ډیرو پروتوګان ما کښلي زه نه په پاړم لما ډیلیټ سکوندې ما د دو بوټۍ پروتوګان کښلي دي چې دا اوس خوشای دی دا د راکړی د دا بوټۍ ده وایي خورم او کې وجیب ته کم ستا خبر د اختر شاه کاکا هم خوشحال کړي چې ورته دای به په غزاړه رواج کې په نوي کې به ما خو دا اراده ده په نوي کې به په نوي کې په زاړه کې به کرای به اعلان کما که خیر سو یو ورځ خو ډیره پخوم بس بیا خو دا خوارم چې کڅوړي خو راوړي هاي زي اول واده دې چې زړه اخلاص ور به راځي سره د کڅوړو او دغه به راځي خدای براول سره د کڅوړو ورو پلوراج او ځاته د جلادي والي د بوټي د پداوی خو چې ما اړوي وړاندې غوښتستانه بالکل پداوی خو چې ما اړوي دل کې به زه خبر ته کوم اکثر کې موږ زما مرګري دي د ثوابي دي ما سپرنټ دی اوس هم دلته ستاره سره هغه ما ته ویل جلال الدین تاسو دا سره کښیناستئ یا څه پښتو هم زده کړی دي پښتو ویاست نه ما ته لیکل په اردو راته غږه په ټک ته هم نه پوهاږم بیا به کله کله زه په اردو سره وغږېدم بیا یو ورځ د دوی داسې څه واقعه پیدا شوې وه بیا ما ته ویل یو وخت یو حالات یو بخت تاسو دا دواړه شانه پر بخت ختم کړی دي مړه د پلان کې سړی بخت خراب دی نو دغه پښتو دغه څه نه ته ماته وایي مال څنګه دی ولې دا بخت لنځکې او لشي سره تعلق لري لکه اوس مثال دی د جلال الدین لور د وغوښته اختر یا ډیره بختور و دا له دې څه تړلی دی د جلال الدین ځکه یې وکړه یا ډیره بختوره وه لکه موږ په سمپل څه پښتو کې ای پلان کې سړي زه غوایا نسته شای ځنې وکړه فایدې له نه ځي کنځکه وکړي کنجل ځنې وغواړي فایدې له نه ځي وخت بل شای دی ولې حالات بل شای دی ولې زه د حالاتو ښکار سم جلال الدین ما لکه څنګه ښکاره سي ولې حالاتو دې شي ته ویل کاږي چې په کلي کې راناري سو لا تراناري سو چې منګولې ولګېدلې اوس اختر هم منډیر وي جلال الدین هم منډیر وي پکښې مر جلال الدین سو دا د حالاتو ښکار دی د خپل بدین نه ده دا په ورګټ سو دا د حالاتو ښکار سو دې ته حالات وخت حالات زما خراب شو بس وخت خراب شو وخت خرابېدل و دغه شي ته وایي سړی د سوجو کې چې هوښیار چې زما دا کار څه په مخ نه ځي دغه سړي وخت خراب دی په کتابو کې هم راغلي د 50 کاله بعد د خلکو خوی هم بدلاږي پښتو هم بدلاږي پښتو خو ما لیدلې دي چې بدله سوې د موږ بل پلانکای شی ډېر دی اوس څه ورته وایي اوس یې پلانکای شی ډیکان دی ډېر ورک ډیکان دی موږ بل پلانکای شی د حالت دی اوس څه وایي پلانکای شی د غلطه دی دا د حرفونو خو ما پکښې د بلکې وطن څنګه بدل شوی دی اوس موږ توی خوړه ده د هغې توی خوړې رنګې دی نه ده چې نه سره ځغسته نه سرغسي سته نه مشکڼې سته نه درګې سته نه پشتې لارې سته سچ کې کار دی د توی خوړې رنګ نه دی نه د خموغه د وړاندې خمو رنګ دی نه دغه د لویو غرو د وړاندې غرو رنګ دی نه د غونډیانو هغه رنګ دی نه د ګلیو هغه رنګ دی نه خلک سته وجاتې خو موږ هغه خوږ وخت غواړو هغه تپاک غواړو تاسې سره بدل سو خوی هم بدل سو د خلکو او پښتو هم بدله سو اختر شاه داسې کور نسته په دا ګرد پرواړه کې چې ما په ګوډاره کې وبنې دي شلې زڼی میړه زڼی ژیره مخریله مضبوط تور برتونه دا اسې کور نسته چې ما په ګوډاره کې اوبه نه دي څښلې مطلب څنګه اوس پر دغه کور ته راځم لکه مدینه ته پر دغه کور ته راځم ورګرځم اوبه څښم بیا کښې اوس پر هغه کور ته راځم د اختر شاه ټول په پیله روان یم په دی وره ورننوتلم ګوډاره کې مې اوبه څښلې په هغه وتلم دا نو چې ته راننوتې څه له تا اوبه څه له وڅښلې څه ده لکه هغه صادق وخت او د هغه ټیم فیصلې اختره زما داسې یاداږي اوس هم چې به ماښام دا د کلي کسان وله راکړه سو پر جلال الدین پر جلیل پر اختر به کښېنست تر سهاره پورې نه تله نه په سو پکښې نه خوراکه وه نه څه وه چې بیا ډکه خلاصه کړې نو فیصله بیا بعد کې سوه که نه سوه غنم بې کرل غنم بې کرل و د دو خلکو څه وجه وه د دو خلکو دا وجه وه چې د دغه سړي دا یو غندي دا دوه غندي دا مباح ولاړ نیسي او اوس په دې موجوده ټیم کې چې زه یا ته کم هم لاس و ما ته یې څه ده په مانده ده الټا سوه د اختر غوندې دا پښتو اوس الټا سوه اول بل یې مه یې پرېږدئ اوس یې پسې پرېږدئ الټا سوه د پښتو
اوس یې پسې پرېږدئ اول بل یې چې پرې یې نږدئ او یو بل دا زموږ ډېر خلک یو خو انګریزي کې ډېره ولاړه زبان خوار زبان زده کول پکار دی ور به زده کوو خو